سلامونه درنو لیدونکو، زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او زیمبابوې د لومړنۍ ټیسټ لوبې په تړاو زما څرګندونې د وایګل یوټیوب چینل په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ټولو ته هرکلی. د افغانستان او زیمبابوې د تېرې ټیسټ لوبې په هکله به درته څو لنډې خبرې وکړو. په پیل کې د دغه ټیسټ لوبې د ټاس ګټلو موضوع ډېره مهمه وه. ویکټه چې ښکارېده یو څه ګراس په ویکټه باندې موجود و، نو دغه ګراس کولی شي هغه د فاست بالینګ یا د فاست بالر لپاره یو څه ښه ثابت شي. هغه موومنټ، هغه حرکت، سوینګ چې موږ ورته وایو فاست بالینګ ته، نو دا په لومړني اننګز کې موجود وي. لکه موږ ولیدل چې د زیمبابوې لخوا نه مزرباني او د هغوی بل میډیم پیسر چې و له هغې نه ډېره ښه استفاده وکړه او ویش وکړی چې د افغانستان اووه لوبغاړي یوازې دغه دوه لوبغاړي وسوځوي. چې په بیټینګ کې زمونږ په دواړو پاڼیو کې لوبډله صحیح ونه ځلېده، چې دا زمونږ یوه بله ستونزه وه. یعنې زمونږ هغه لوبغاړي بالخصوص رحمت شاه، حشمت الله شهیدي، اصغر افغان، افسر زازی، دغه څلور هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان په ون ډے سکواډ کې، د افغانستان په ټیسټ سکواډ کې ډېر مهم لوبغاړي دي. نو دوی باید په دې دواړو پاڼیو کې یوه پاڼۍ کې دوی خامخا ذمهواري اخیستی وی. که لومړی پاڼۍ کې کله کله داسې کیږي چې ښه ونه ځلیږي، کولی شي په دویمه پاڼۍ کې دوی هغه تیر جبران وکړي. لکه موږ په دویمه پاڼۍ کې ځوان ابراهیم زدران ولیده چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم 130 منډې وکړې، دویمه پاڼۍ کې هم تر ډېره برید هغه ودرېد، یعنې یو انډې تر اخره پورې وساته چې شپږ اویا منډې یې وکړې. که له هغه سره یو ښه ملګرتیا شوی وای د رحمت شاه یا د حشمت، نو موږ ویلی شو چې موږ به ښایي تر 2-2.5 پورې ټارګټ زیمبابوې لوبډلې ته ورکړی و. د زیمبابوې په دې بالینګ لاین اپ باندې زمونږ دومره ناکامه بیټینګ دا د تشویش وړ خبره ده، دا د منلو خبره نه ده. او بله خبره دا ده، کله چې موږ ون ډاون پوزیشن کې په اوپننګ کې یو ینګسټر یا ځوان لوبغاړی لوبوو د عبدالمالک په نوم، له بده بخته هغه سره قسمت یاري ونه کړه. هغه د سور بال بالخصوص ډېر زیات ښه کرکټر ده، په ډومesټک سیالیو کې ډېر ښه لوبېدلی، ډېر ښه فټ او با ډسپلینه لوبغاړی ده. زه امید لرم چې دغه لوبغاړی به د افغانستان یو له ښو اوپنرانو نه وي، خو قسمت ورسره یاري ونه کړه. نو په ون ډاون پوزیشن کې بیا باید رحمت شاه ته دا ذمهواري ورکړل شوی وای، ځکه د هغه په ون ډے سکواډ او ټیسټ سکواډ کې د هغه پوزیشن چې دغه ون ډاون پوزیشن ده، دلته د منیر کاکړ راوستل دا پرېکړې اصغر افغان هر کله دغسې کوي. د ځینې ځوانانو احساساتو سره لوبې کوي، د ځینې ځوانانو له کیریر سره دا لوبې کول دي چې دا ښه پرېکړه نه وه. رحمت شاه باید په دې پوزیشن باندې راغلی وای، ځکه منیر کاکړ په ډومesټک کرکټ کې موږ نه ده لیدلی چې هغه په دې پوزیشن باندې کله کرکټ کړی. هغه تر ډېره پورې په میډل آرډر کې راځي، په څلورم پنځم پوزیشن باندې هغه بیټینګ ته راځي. کله چې بال یو څه زوړ شي، خو په هر صورت ټیسټ کرکټ بیا هم داسې کرکټ ده چې په هر پوزیشن باندې راځي. کیدای شي ته د نوي بال سره مخ شي، که ته په میډل آرډر کې راځي، که ته په ټاپ آرډر کې راځي. نو ټیسټ کرکټ کې هر وخت دا امکان لري چې یو بیټسمین د نوي بال سره مخ شي. نو په دې برخه کې باید بیټسمین د دواړو د زوړ بال او د نوي بال پریکټیس ولري. خو زمونږ بیټینګ دومره ونه غځېد چې بال پکې زوړ شوی وي، او دومره څوک نو په دې لوبه کې ذمهواري چا وانخیسته چې هغوی لږ تر لږه بال زوړ کړي. لکه یو وخت به دغه دند شبیر نوري مخ ته وړله، حد اقل 100 توپونه هغه لوبول او 1.5 رنزه به یې کول. دغلته دا مهموي چې یو انډ ساتل څومره ارزښت لري، ډېر بالونه لوبول څومره ارزښت لري. د دې ارزښت په همدې کې ده که یو انډ لکه شبیر نوري غوندې یو بیټسمین یو انډ ساتي، هغه تا ته مثال په 100 بالونو باندې 1.5 رنز کوي، نو هلته پارټنرشپ یا ملګرتیا جوړیږي. د 1.40-50 رنزو ملګرتیا که زمونږ 2-3 ملګرتیا داسې شوی وای په هر اننګز کې، نو په یقین سره زمونږ دغه پارټنرشپ یا دغه ملګرتیا به اوس ډېره ښه وه. زمونږ منډې به ډېرې ښې وي، د لوبې ریزلټ او نتیجه به دغسې نه وه. موږ په راتلونکي کې له ډېرو پیاوړو لوبډلو سره ټیسټ لوبې لرو، که هغه زیمبابوې وي، که هغه د بنګلادیش لوبډله وي، که هغه د استرالیا لوبډله وي، که هغه د ویسټ انډیز لوبډله وي، او که امثالو هم د نورې هغه لوبډلې وي چې په ټاپ کټګورۍ کې دي. نو له هغوی سره د هغوی ټیمونو پر وړاندې موږ باید اوس نه ځوانو لوبغاړو ته، لکه دا اوس په دې ټیسټ کې موږ چانس ورکړی او ځوانو لوبغاړو ته موږ باید چانس ورکړو، په ریګولر چانس باید ورکړو. دغه لوبغاړو باندې باید موږ کار وشو، دوی ته
اوږد تمریناتي کیمپونه پکار دي تر هر څه چې دا ډیر مهم دي په ټولو فرست کلاس سیالیو کې د افغانستان باید دغه لوبغاړي برخه ولري د افغانستان ډومېسټک کنډیشن باید ډیر سخت جوړ شي پرې نه ښودل شي چې په اسانۍ یو بیټسمین منډې جوړې کړي چې څومره سخت کنډیشن موږ جوړولی شو ټف سچویشن باید د دې لوبغاړو لپاره وي چې دوی که په دې سختو کنډیشنونو کې دوی لوبې وکړي باونس کې په سوینګ کې یا په سپین بالینګ کې بریک کې نو په انټرنیشنل کرکټ کې به بیا دومره ستونزې نه وي خو له تېرو ډېرو وختونو راهیسې زموږ دغه ډومېسټک پلیرانو تمرینات نه لرل دوی ډومېسټک لوبې هم ډېرې نه وې کړې د کورونا له وجې کیمپونه هم دومره زیات نه و د دوی لپاره هغه منظم د ویزو ستونزه هم وه نو دا ټولې ستونزې چې رایوځای کې د تاثیر په لوبه باندې و بله خبره دا ده چې زمونږ یو فاست بالر بله هم په ټیم کې ضروري و هغه باید ووایي ځکه زمونږ یمین خوږ شو انجرډ شو بیا داسې یو څوک نه و چې د هغه لپاره په هغه مهم وخت کې ځکه د دې پیچ یو نه فاست بالینګ تر اخره پورې ډېر ښه کېده نو وفادار مومند سعید شیرزاد دغه دوه هغه فاست بالران دي چې دې نه مخکې هم ټیسټ سیالیو کې دوی سکواډ برخه وه او وفادار ټیسټ لوبې کړي دي او سعید شیرزاد که موږ لوبولی وای او په لوبډله کې موږ د یو پراپر آف بریکر ضرورت لرو په ټیسټ سیالیو کې آف بریکر چې ده هغه ډېر زیات ضروري ده یو آف بریکر چې اوس محمد نبي نشته باید زموږ په ټیم کې وي موږ څو ریسټ سپینران لرل ګوره یو موږ سره لیفټ آرم سپینر و حمزه وتک چې هغه په خپل تجربې باندې